السلام علیکم ورحمۃ الله. وعلیکم السلام ورحمۃ الله وبرکاته. بلال مفتی صاحب څنګه یې؟ سید حکیم ماتوریدی یم. خیلی خاطر خیلی برابرې خیلی خیلی حالات ښه دي، خیر د جتا څنګه یې؟ خیر دی الحمدلله. تاسو خیلی الحمدلله. پیر سے محترم څنګه دی؟ خیر دی جی، ټول ښه دي. خیلی خاصه تاسو جی ما زر خبره کړې وه، تاسو ویل چې بس موږ مشرانو منع کړي وه، ما یې مناظره به وکړو که نه؟ جی جی تاسو نه کوم مشرانو پابندي لګولې ده، نو دا پیغام یو پوسټ وکړو، تاسو مفتی ندیم بیا جی مفتی صاحب محترم خبره دا ده که نه جی جی چې مشرانو ته د پته چې دواړو طرف ته داسې رایه غونډه کې معلومېدو چې مشران په دې وخت کې په دې خبرو باندې وایي چې خاموشي دې وکړی شي که نه؟ ښه جی. خو خبر ده چې تاسو د خپل د مفتی ندیم پیج وګورئ، بار بار اوس مثال په تور خپلې زړې ویډیوګانې به راغستې او زما تصویر به ورسره کو دی پکې را مینشن کوي که نه؟ ښه جی. یا دا اوس د سوات واقع چې شوه په دې باره کې بار بار لکه دي یو خو زه خو د جماعت خبره وه، د جماعت کې جو جواب جدا خبره ده، خو لکه زما ذاتي بار بار نومونه د دې طرفه دغه شو، نو مجبورا دا پوسټ من کړل چې که ته مناظره کې خو مخامخ شه هسې خبرې ولې سې کې پوه شوې، نو دې وجې نه موږ ورته ویل چې که ته مناظره کې را مخامخ شه، مناظره ته پټ چا کوي. نو بلال مفتی صاحب بس یو خبره کوم که نه، لکه دې کې تاسو بیا د هغه ذاتیات څېړلي که نه، نو لکه یو خو علمي باسي یو ذاتیات تاسو وګوره که نه هغې نه مخکې هغه ماته احمق او بلال لیونی په کوم الفاظ هغه ماته لیکي، د دې نه مخکې د هغه اړې ته لږ لاړ شئ. دغه تاسو کې دغه یو شی دی چې زمونږ هغه راته ښکاري لکه تقریبا پوره جمعیت کې اکثر زه سوچ وکړم که نه، نو ما ته خلک وایي ته سختي کوې، ما ته خلک وایي ته دغه کوې، نو تاسو چې د خپل ځان ترجمانان او د خپل ځان هغه وکیلان دي چې خلک مقرره کړی چې هغه سختي نه هغه کنځلې کوي بدې ردې وایي، نو د هغې ته بیا مجبورا موږ قشان لهجې استعمالو. ښه جي ښه. نو مفتی صاحب خبر دا ده، خبرې ډېرې اوږدې کوو نه که نه، خو ما مطلب دا و چې تاسو یې موږ مناظرې بس نه کوو، پابندي لګېدلې، نو چې بېګا تاسو دا پوسټ وکړو، نو مقصد دا دی چې دوباره تاسو لکه دا میدان ګرمول غواړئ. میدان ستاسو ملګري ګرموي، موږ خو ورور هر ټیم تیار یو. ما خو تا ته مخکې هم ویلو چې زه مناظره خو لکه فلحال خاموشي وو، نو موږ یې دا مجلس نه شو دغه نه شو ګرمولی، پوه شوې؟ ښه جي. نو بیا به څه طریقه کار کوو؟ خبره به زړوي، نو بیا خو به مناظره کوو که نه؟ مناظره خو موږ زه تاسو ته یم که زه مقابل نه یم. ګوره ما تاسو ته مفتی صاحب مخکې ما ستاسو خبرې شوي تا ته ما چې زه تاسو سره مناظره کوم، زما چې کومه موضوع د ندیم په اصولو باندې تاسو چې دی دغه د ابوجهل نه سخت مشرکان یې د ندیم په اصولو باندې په دې مناظره کې ما سره. نو مولانا صاحب بوزومه چې د مولانا ندیم صاحب چې کوم اصول دي که نه، نو هغه ته په خپله نه منې، نو څنګه په ما باندې لا وکړي؟ مقصد دا دی چې په کتابونو کوم متقدمین او صحیح زموږ مشران خبره دا ده د ندیم تاسو مفتی صاحب خبره کوم مفتی تاسو خبره تاسو اول وکوئ که زه وکړم اول خبره؟ تاسو وکړئ اجازه. ګوره ندیم اصول زه په تاسو باندې ځکه دا کوم چې ندیم په دې ټایم کې ستاسو جمعیت والا د هغه نه د برات اعلان نه کوئ، خو تاسو خپل وکیل منئ که نه، خپل ترجمان یې منئ که نه. نو زمونږ به دیوبندي ملګری دی جي، چې ستا ملګری دی او ستا د جماعت ملګری دغه اصول بیا په تا باندې اب ته منې یا د برات دغه ګوره چې کومې خبرې کړي دي که نه، یو مذهب دی یو لازم المذهب دی، هغې هم تاسو په دې نیت باندې کړي دي چې ګوره خو خبر د لازم المذهب شي نو داسې به را شي، هغه یې نقتضي پر دې چې ورته موږ وایو نظام دغه یم چې هغه په ما باندې لازم المذهب دغه کوي که نه پېټ کوي، نظام په هغه باندې لازم المذهب بیا پېټ کول، هغه زما هغه به مذهب وي، که مذهب نه شي مثال په طور ستا په دغه باندې په نیز باندې لازم المذهب خو بیا زما سره د هغه منې که نه چې هغه په ما باندې مني، نو زه په هغه باندې به نه منم. بلال مفتی صاحب مال مقرره کوي. جی وایه. زه د فکر که نه چې دا ندیم صاحب به یو طرف ته کړو، زما او ستا چې خپل باسي د کتابونو چې کوم اصول دي په هغه موافق لکه زموږ دا کومه مسایل اختلافي دي په دې باندې خیر په دې موبایل به خبرو وکړو، بیا به د مناظرې شرایط به هم کوي، خو ټایم به هلته به برابر کړو. خو د مفتی صاحب ګوره زه ستا خبره صحیح، زه به تا ته اوس یو خبره وکړم، زه به ستاسو او د پیر صاحبو په دغه باندې زه پوه یم چې زه به تا ته یو کتاب پیش کوم که نه، تا ته خو به زه یو عالم لکه مثال به ندیم ستاسو یو جمعیتي ملګری دی، زه خو به دا پیش کوم چې دا ستا عالم دی، د هغه کتاب به پیش کوم، دا اصول مقرر کړي دي، په دې اصولو تاسو باندې دا باید پر راځي، ته به ما ته دلته دغه ټینګ څه جواب کې؟ نو زه خو داسې وایم چې موږ په لازم المذهب باندې زه تاسو باندې کوم ته نه لګې نه بیا مناظره چې ته په ما نه لګې بلال مفتی صاحب که په لازم المذهب څنګه د جماعت قسم خبره کوي که نه، په لازم المذهب څه خلاف یم، مذهب سره کفر نه راځي. دغه مفتی صاحب ته چې خلاف نو بیا به زما او ستا مناظره په څه شي؟ بیا زما او ستا به مناظره دا چې بس قطع نظر دا مسایل خو مفتی صاحب تاسو سره مخکې هم زه دا یو خبره کوم چې دا ساجد خان نقشبندي دا یو کتاب دی په هغې کې دا یو عبارت دی. وایه
هغه کې د عبارت ته چې الله تعالی چې د کلام کې بینی د مخلوق په شان ته په دې باندې په ما ردونه کړي په زبدة الفیضان کې په ما رد کړی دی کرامات اختیاري چې کوم کتاب دی کې په مساجد خان خو د سخت خلاف یم ته واضح دا خبر راوله خپل موضوع دراوله ما کنه په دې باندې په څه حکم لګي په هغې باندې نو دې کې اصل کې کدی دا کومه خبره چې کړې دا د امام ابو حنیفه صاحب د کتاب خلاف دی تکلم لا کلام نه دی و چې د الله په مثل خبرې کوي کدا یې اعتقادن کړي صحیح کړي ایمان نه خلاصيږي او کنه دا غلطي او صرف زد راټینګ کړي نو بیا مسله جدا ده. ها مثال په تور چې د کتاب کې هغه نقل کړي چې عقیده نه د مثال په تور اسی یو خبره ذکر کړل او اوس کې د زد د وجنه ولاړل اصل کې ما ته چا دومره پوری ویل دي چې ساجد خان په دې خبره کې په خپل متفله چې خطا یم په زد راټینګ کړي او اصل کې چې په منګ رد کړي نو هغه زد د وجود رسوکیږي نه ماته منظور خاص خواص راته ویلي چې هغه په خپل په دې خپه ده چې د امانه غلطي شوې ده یعنی هغه کوپر منی خو کوپر عنادي خو کوي کنه او جدا خبره شته او کوپر عنادي خو جو اکبار الملحدین کې لیکي دا یو کفر ده نو دا خو زما چې دا دې کوم دغه کوي کنه زه خو دې ته وایم چې دې شت په صفت کړی دی ډېر خطرناک ده کې اعتقاد لري ایمان نه خلاصي صحیح ده جی اوس دقیق زبتا ته په مناظره کې دا وایم چې د دې کتاب تصدیق او د دې کتاب پسند مرموده د مفتی ندیم دی چې ته زما جماعتي ملګری دی نو په دې بلال مفتی ما جواب راکړه ته بس جواب راکې ما زه تا ته هم ګورم مفتی ندیم چې په هغه کې لیکلیم دي چې ما دا کتاب کتل نه دی ګوره تاسو ګوره نه هغه کې لیکلي دي چې په دې کتاب باندې زما کلی تور اعتماد دی نو ګور امید ته او چې تعالی څخه تعلق اعتمادي پیخو د موسمات کسم خطا کېدې شي نه چې تاسو وایي چې ندیم به د دې ندیم نه متما د رجوع راوالي چې هغه دا وایي چې د کتاب باندې ما تقریض کړی خو د دې عبارت کو سره زه موافق نه یم د دې بیان به تر حواله تاسو هم جماعتي ملګری دی زه خبره ته وکړه د بلال مفتی صاحب جی جی دا خبره به یو څه ته کودا نه مناظره پس لګه تاسو دایمه چې ګوره تاسو سره چې کله مناظره ته کینم تاسو سره یا د پیر صاحب د هر شاګرد سره کنه جی جی د پیر صاحب شاګردان ما چیکل لکه دا خبره کومه کنه چې د زمون په منځ کې د څومره نفرتونه او د شدت او د چې راغله د ندیم او د ملګرو د وجنه راغله ده نو خیر دی بلال کوم کنه زه تاسو نو جمعیت زکه د مفتی صاحب ما خبر واوره جی جی جمعیت زکه دوما چې ګورا جمعیت والا د ندیم نه د اوسه پوری د برعت اعلان نه دی کړی بلکې جمعیت والا خپل سټیجونو ته بیاي خپل مدرسو ته بیاي نو تاسو خاطر د خلک وایره وي شپانکې مو کټه واه جو شپانکې وهاله دی پوښوي بلال مفتی صاحب جی جی ګورا د چا یو کس سټیج ته ورتل دا دلیل د دین چې په ټولو خبرو کې سه موافقت سیاسي ور دا خو زمونږه د جمعیت اسلام زمونږ یو سیاسي تنظیم دی او سیاسي پارټي ده کنه زمونږه بات مسکله چې تاسو د یو کس د وجنه او هغه تاسو د خبرې الزام تاسو داغه د وجه ټول جمعیت ته مطلب مشرکان او د ابو جهل نولی مشرکان ته وایي زم دې کې لګي احتیاط وکړئ ګوره تاسو مفتی صاحب ګوره زه تاسو خبر کوم نه ته چې می خبرې کېده د علماو او هغه چې کله علما په خپل منځ کې کینی او خبرې اختلاف د منځ او یو په خپل مسلې د وجین لګي اجدا خبره ده بلال مفتی صاحب ته پوزر نه کوم خیر جی د ساجد خان د عبارت متعلق څه ویلای سټ ویل کې غلطي ویلي چې تاسو څنګه ویل نه صحیح ده تاسو غلطي ویلي دي غلطي ویلي سید جزاک الله خیر دویمه مسله دا د مقصود ترازو دا د روح متعلق لکه جسم مثالی جسد مثالی او جسد جوهری باره کې لکه تاسو دا کوم خبرې کوي تاسو وایي چې په دې قبر کې عذاب شیخ طیب صاحب په مسلک الاکابر کې لیکلي دي نه جنا مسلک الاکابر جوړم ګوره جی مسلک الاکابر کې سردا وضاحت چې بدی عرفي د کم قبر چې کم دی دا عرفي قبر چې کم ته منګه مثال په تور وایو دا کم قبر چې د زمینی قبر چې په دې کې یو قسم تعلق شته ان ماشاءالله ماشاءالله مطلب دا دی چې جسد مثالی لکه زم منم جسم مثالی تاسو منئ یو خبر دا متفقه ده بل جی د تعلق خبر تاسو کوی کنه چې زمنګ د مشر شیخ کتاب د البصوایرو خجی داغي کې زه 15 سکرین شاټ هم درلګم کا سکرین شاټ نه نو تاسو مشر یو کتاب وسه کله حیات الانبیاء مفتی منیر منور ته بو جی جی هغه وی چې شیخ طاهر او هغه دغه الفاظ ته رحم الله وسره لیکل چې شیخ طاهر رحمه الله 15 ځایا حیات فی القبر تعلق سره منل دی هغه منی قائل دی وای بلال مفتی صاحب یو من ما لکه صبر راځي جی زما خپل دا نظریه ده کنه جی جی پیغمبرانو د ارواحو د اجساد سره تعلق دی او تعلق حیات دی تاسو د دې قائلی منګه تعلق په وجه حیات منو خود دومره چې پاغي کې سره بقدر ما تعلق بس انبیاء مبارک چې او بس تلزز سره کې تنعم سره کې انبیاء د پاره
بس مفتی صاحب دغه الله د جنتی کا مطلب د جسم مثالي دغه منګو دا نه منو چې د هغې سره مثال په تور زمونږ چې څومره کتابونه لیکي چې دا سره موږ نه منو چې مثال په دې سره د سما لازم شي یا د دنیوي تصرفات سره موږ نه منو. د مفتی صاحب دنیوي تصرفات یو روحانیت یو سیاسي کنه هغه په ختم خو مقصد دا دی چې د پیغمبرانو نفسي تعلق موږ منو جی نفسي تعلق موږ منو چې ته زمونږ څومره کتابونه زه 15 کتابونه تاسو په دې ټیم د سرندر لګل شم په دې ټیم چې موږ زمونږ په کتابونو کې څه خیم چې موږ منو بالله مفتی صاحب جی لکه تعلق خو منی تعلق د جسد څخه خو تعلق د حیات فدومره اثر چې د خوان مزه او تعبد چې کول شي کوم احادیث راغلي تاسو دا خبر به وکي आवाज پرې په نشم आवाज ناراضي د روح د جسد سره تعلق دی د ارواح د انبیاء او د اجساد سره تعلق دی تعلق د حیات تعلق دومره دی چې ما تاسو چې هغه سره تنعم او تلذذ بي بس همدغه کومه حیات برزخی چې په باندې د نعمتونو او د خوشحالو چې کوم دی درکات او احساس بالکل دا کوم منو که زمون کوم کتاب به ته خو دې بلای زمونږ مرکزی مناظر دی زمونږ مرکزی مناظر علامه خضر بکروی صاحب داغه کتاب د سر بیم المسلک المنصور جی صفحه 57 نواړه او پاغي کې بالکل هغه دا خبره کړي چې کوم ځای کې موږ تعلق نه پکو ورغه تعلق تصرف ته نه مطلق تعلق ورې موږ منو او دا غي نه موږ نه کو بلال مفتی صاحب خبره خلاصه دا شول چې د جسد سره تعلق د حیات سره جسد عنصري سره جی نو کم نه پکې دا د تنشیر بعض علما کې چې نه په دې سره تعلق نه جسد عنصري سره قول بشي چې غلط وي هغه جی زمونږ علما چې کوم ځکه نه پکړي هغه وی چې کله موږ نه پکو نو نفي زمونږ هغه نفي مرادي چې بکمه کې زمونږ د خلکو سره اختلاف دی چې تعلق د تصرف نه پیږي کوم دا هغه موږ د تصرف کې بلال مفتی صاحب د تصرف کې دوه مقصد دي کنه هغه څه تنزه خدا کم چې په دنیا کې موږ د منډه تل لیکو تا راته کول دي خو موږ قایل نه شو جی خبرې چې تاسو کتابونه کړئ تاسو علما د دې قایل دي جی تاسو علما د دې نه ګوره جی از کوم اختلاف دغه راغلو کنه کوم نفسي تعلق باندې مسله ده تاسو مثال په تور په کې بیت باندې خو تاسو پتپنه لګوي کنه خو نفسي تعلق مونږ منو ها بلال مفتی صاحب دا خبره ترناتانه چې ساجد خان خبره خطا درته تاسو منئ زموږ خبره متفقه ده دویمه مسله تعلق د روح ده جی هغه متفقه شول نو بل که تاسو جن کې خبره یو بس وای چې مناظره وکړو د ختم نبوت تاسو خبره کوي موږ وته قائل جی تاسو قایل یو زما خبر اورئ ګور ندیم مفتی ندیم چې دی هغه اوس غوځو تر مفتی ما هغه زما د نوم سره ته ګور چې په پوسټونو باندې سلی کې زما د نوم سره کنه زما خبر اورئ هغه لیکي ګور مفتی زما خبر داغه خبره ده کنه هغه په خپل دا یو اصول راوستلیو او ساجد نقشبندی په مبارکیم ورکړوا چې څوک وایي نبوت صفت د روح دی هغه سره د ختم نبوت منکر دی او دا دروغ په نیولوسی په ویلو چې نیولوسی په کتاب کې د عبارت ته حالانکه نیولوسی هغه کتاب د ماتوریدیو د کتاب یو حواله ورکړوا دا په هغه وجه باندې په نیولوسی د ختم نبوت د انکار پتو لګوله هغه کتابونه هغه دا حواله ما تاسو جمعیت په غونو کتابونو کې راويسته چې په تاسو د ختم نبوت منکر وي بلال مفتی صاحب جی ساجد خان خو یو کراچۍ کې یو روخان کسته سکول ماستر او هغه ځوان یو شي دا سکول بار د چا ورنه کې خو ځان د ماستر سره دی جی د شلقې درسونه و چې ساجد د کړیو بتاوري تنقید ما اوریدو بس ما بالکل پام کو چې دا ماستر دی هغه خو بيخي التفات مگر زواغی ته نه چې تاسو خبر کوم اساس الله به حاضر نازل کې د چا لپاره باندې دا خبر ندیم چې دا خبر وکړه چې تاسو په کتاب کې دی په نیلوی په کتاب کې چې دی اوس انسان ویسي زمون کې عالم دی او دا یو کتاب دی حق چې په هغه کې دا عبارت ته چې څوک وایي چې هغه کې دا عبارت ته چې نبوت صفت روح ته لحاظ دی د نبوت منکر دی پوه شوې نه جی هغه د څه مطلب دی بلال مفتی صاحب جی زمونږ چې د دیوبند کوم علما دي مفتی ندیم صاحب دی عبدالرحمن عبید صاحب چې دا کوم اکثر د مناظرین زمونږ ملګري دي نه نه دا دې چې وی دی د ختم نبوت نه انکار کې هغه په دې توګه باندې کوي چې د نبوت او صفات روح غني او هغه روح او تعلق د جسم مثالی سره مني او د جسد عنصري سره مني په هغه صورت کې وي اوس زما خبر اورځي جی اوس کدا عبارت کې ده کنه زستاسو د مفتی فرید صاحب چې کوم تاسو مشر عالم تیر شه داغه د عبارت د توخم چاغوي نبوت صفات د روح ده او بالکل خو نه به د جسد عنصري نه کړی او دا لفظ بخیم کې نه کې جسد عنصري کې دا لفظ پکې نو بس دما شکست نه جنا ګوره مقصد دې کنه لکه یو د روح او د نبوت د نبوت تاریخ د صفت روح دی یعنی متصل صفت د جسد نه دی
او بیا په واسطه د روح باندې دا نبوت صفت د جسد مفتی صاحب دا ته چې کوم موږ داریک روح لا او جسد لمنو موږ پکې دا نه وایو چې نبوت صفت د روح ته دا خو د ماتوریدیو مسلک ته مفتی صاحب خبره ته وکړه لکه دا نبوت او دا صفت د روح دی او روح د جسد او جسد عنصري سره تعلق دی د جسد مثالی سره هم دي شي زغه ته مدر نه دی ها مفتی صاحب ته نه تاسو کوم لکه مسله ته دا وی چې څوک دا شوی لکه دا خبر نه دا اوس پکې دا تاسو نوې خبر وکړه دیم سي پی اعتراض پدې کو چې څوک وي نبوت صفت د روح دی هغه ختم نبوت منکر دی پوه شئ دا غي مقصد دا وګوره زر خبره کوم مفتی صاحب اوس پکار د چې ندیم اصولا تاسو په دې خبره مناظره تیار کړئ چې دا خو ستاسو د لاسه د پتو په منګل کې تو سره مخامخ شه د خپل خبرو جوړه اوس تاسو سوال لازم تا دا سوال وکړو چې څوک وي نبوت النګ ورته زمونږ عقیده نه چې نبوت صفت د روح دی دا خبره واوره دا شاعرو د ماتوریدیو په منځ کې اختلاف نیلوسی ذکر کوي او باقي کې دا شاعرو د ماتوریدیو مشاعرو لږه د ماتوریدی جواب ورکړي د ماتوریدیو دلیل ذکر کړل چې شاعرو چې نبوت د مرګ نه بعد دا حکم کیږي حقيقي نه پوښوي لکه چې دا عرض دی عرض و زمانی نه پاتې کیږي دغه ته ویلي بیا ماتوریدی دغه جواب ورکړي چې ګور نبوت د صفت د روح ته په روح مرګ راغلی دي نو څنګه په نبوت باندې د زمانی راغلی دا وګ ما خبر وره تاسو اعتراض تاسو سوال وزدا چې لکه ندیم مقصد دا دی چې نبوت دا صفت د روح د تاسو معنی او بیا د روح د دې جسد سره تعلق نه معنی د مرګ نه بعد لکه دا غي ګوره ما د عبدالرحمن اشرف نو معلومات جی ما د تاسو د باس مناظره ما نه دا اوریدلې جی او یې چې دې باره کې د خبرې کې په دې ماته کوی چې تاسو په مناظره کې څه ویلو عبدالرحمن اشرف زویره وي منګه اصل کې مفتی بلال څخه دا خبره وکړه چې دا صفت د روح دی او تاسو دا روح چې دی نو دا په جسد مثالی کې منی او د جسد عنصري سره تعلق نه منی نو دا جسد خو به اصل کې دغه روح د جسد سره تعلق رانه نو دا نبی نشو نو مطلب د ختم د تاسو انکار وکړئ نو ورته باندې دا وسو چې هغه جسد مثالی او جسد مثالی دی مفتی صاحب محترم او هغه چې دا کوم خبره کوي په مناظره کې ودما دا جواب ورکړو ندیم ته ما وې جی چې دا نبوت د مرګ نه بعد ته حکمی منی که حقیقی منی پوه شوې خام کڅوک د مرګ نه بعد حکمی منی ته کافر وې کنه اعلان کې اشاعره ته هیڅ کم کافر نه وای بلال مفتی صاحب خبر اوره اوس تاسو د عبدالرحمن ابي چې د کوم تشریح کړی دا غنه دا سوال ته اوس وکړه چې دا درې ورځې نبی صلی الله علیه وسلم چې کله روح ووته دا درې ورځې د جسد سره تعلق نه وکنه ما او بلال مفتی صاحب ما خبر اوره چې کله نبی صلی الله علیه وسلم روح د جسد مبارک نه ووته روح ووته درې ورځې تعلق نه دا درې ورځې پیغمبر نبی وو کنه دا جسد نبی او بلال مفتی صاحب زماده سره وګورئ تاسو د ابي حیات کتلې جی ولې من د دې سوال جواب تاسو بس کوی چې مثال په توګه تاسو وایي تعلق بیا ختميږي کنه نه خبر ته ورکه د پدې کې تعلق نه ختم شوی کو څوک چې ختم شوی نو په عليه بالبيان لکه ته چې د درې ورځې نبی صلی الله علیه وسلم روح او ته تعلق نه ختم شي ګوره زه دیوبندي مکنه تاسو دیوبنديانی جی اصل نه توي چې په ابي حیات کې وګور راغی ته ناشنا تشریح ده زه خبرې هغه کوم وایي کنه جی هغه کوم وایي دا غي خلاف پس تاسو د علماء په دغه خمه چې قاسم او سید د موږ راغی په یو ذوقي او یا تفردي راي باندې ورحمل کو او مقصد مې دا چې خبره چې متفقه ګوره اصلي خبره تر اعظم او بلال ګوره ندیم په دې کې غیر د پکار دي تاسو ندیم په دې موضوع تیار کړئ اوس انکار حدیث هغه د توله په انکار حدیث باندې ما مطالعه مکمل شو یو 15 ورځې شو چې مکمل شي زه تاسو مې انکار حدیث باندې راشه یو موضوع تاسو یو زما شو په دغه باندې راشي پته به ولګي ان شاء الله چې خبرې ډېرې نوګ دي کوم څه خبره کوم یو ګوره دي بس تاسو خیر که تاسو وایم د څه لکه ګوره په لور ما بیان کړم د زړه جمعې تقریر عمومي نشر کوم ما شر کو دا کوم واقعات چې ما ویلي یو شخصي واقعا په دې باندې غون جماعت ما ټارګټ کوي ګوره په دې کې ما ډېر عادت خبره کړې سم تاسو به تورې ویم خپل ملګری زمونږ څومره چې ګوره اختلاف په خپل ځای باندې خو ذاتيات باندې ټارګټ کو ما مفتی صاحب زه ته خبره کوم تاسو وکړئ تاسو د جمعیت عالم په دې چوپریل کې په سواد کې یو هفته مخکې یو میاشت مخکې دغه د سلوي ختم ماشوم سره ویډیو یې شو موږ یو اشاعتي عالم توخه چاغیله بلال مفتی صاحب الله دې زمونږ تاسو حفاظت وکړي انسان ډېر کمزور دی چې ایوب موږ نه کو زمونږ کې کو تاسو کې کنه هغه بس دا خپل شخصي ګناه ده الله دې بس موږ ته وساتي واغله دې الله یو کس په غلطي ټول جماعت باندې نمول دا خو لکه د کمزور نه موږ جماعت
ګوره بعضې کسان که زموږ د طرفه نه کم تشدد کوي هغه به د هغو خپله ذاتي موږ جماعتي توګه څوک مشران موږ په بېدبۍ د چا نه یادو زموږ مشران ګوره موږ کشران یو ګوره موږ ته هم مشران ویل دي خو چې ستاسو کشران کوي نو بیا خو موږ هم هلکوالی دی غوسه موږ له هم راځي موږ هم بیا دغه چل کوو که نه بلال مفتي صاحب داسې کار دی چې ګوره بس بعد یو کس د وجې نه شخصي تشدد د وجې نه زه هم چې ما ورته نه کوو په حیثیت معلوم دي نه صحیح ده چې تاسو خبرې ښه دي دغه خبرې کوئ که نه دا تاسو کومې خبرې کوئ جی جی چې داسې ستاسو دغه شان د جمعیت والا ټول وی تاسو بیا زموږ رویه لیدلي وه که نه زما سره چې کوم کسان پاتې شوي د جمعیت تپوس وکړئ زموږ رویه کې زموږ دا رویه سخته شوي د موږ سخت نه یو بلال مفتي صاحب زه مېرېدم مې داسې نه چې کنځل راته وکړي خو چې خبرې دې وکړې نو خوښ مې شوې سم ده خبره مه زه یم چې ستاسو ګوره ستاسو یو اکوړي یو لوی شو خلادي ستنوي ځکه نه اخلم چې هغه ما سره خبر اوس ګپ لګولی دی که نه او ما ته وې زه به تا خصوصي دغه در کوم ما ته بیا ووایي چې زه پلانې پیرډ اخلم او دا بل طرف ته دا دغه حواله دی پوه شوې په دې اکوړي کې راته دا ذمهواري حواله ده پوه شوې ښه جي ښه وایي زه به ستا خوا خصوصي درځم وایي زه ما چې ټلیفون وکړو زه یېرېدم ما چې دی به اوس کنځل کوې خو تا خو دومره خوږې خبرې وکړې ما چې تاسو ما دا سختي په ما کې نشته کم زه سخت شوی یم بلال مفتي صاحب کې دا د طالبګرۍ زمانه او دا د درس تدریس دا ټول موږ سختې تیرې کړلې که نه خو بیا مکه آخرت هم تباه برباد نه شي که نه میرګو برباد کې خیر لږ احتیاط به زه هم کوم او تاسو خدمتګارانو کې به لږ ګزاره به ورسره کوو خو دی مکه یو خبره ته کومه بېادبي وه ما بې دلته زموږ په کلي کې یو کس و هغه چې دلته جنۍ ته ویلي وې خبره ورته کړې هغه ورته انکار کړی نو ده ورته ویې د مسلمان زړه چې خفه کړي لکه کعبه چې ورانه کړي پوه شوې ښه جي ښه وی کور ته به لاړ شي او دا حدیث به دې مور ته ووایي چې دی چا زړه نه خفه کوي پوه شوې دا تاسو چې کوم نصیحت موږ ته کوئ که دا خپل ملګرو ته وکړئ چې هغو سختي نه کوي زموږ طرفه سختي راغله بیا موږ ته ووایي واره تاسو بلال صاحب زه خو کنه خبرې مو کوي زه به تفصیلي خبره بل وکړو انشاءالله یو ملاقات به مخامخ کوو بلکل چې مې تاسو ووایي که تاسو مناظره کوئ نو بس دغه یو خبره ده چې تاسو به ما ته اصول ووایي چې زه به تاسو ته کتاب پېښ کوم چې ته بیا انکار کوې چېرې زه خو لکه نه منم دا اصول سره منم نو بیا خو مناظره کېږي نه که نه زما اصول خدا دي که نه جی ما ورته شریزاده لیکلي دي ابن کمال پاشا لیکلي دي او دغه شریفیه کې دي او شریفیه رشیدیه کې دي زما خو اصول دي زه خو لکه د افرادو او د شخصیاتو په اصولو پسې ځکه نه ځم چې زمونږ په د مشرانو مطابقت کوو د هغو د اصولو مطابقت موږ هم منو د تا چې کومې خبرې وکړې دا موږ هم منو زه چې تا ته اوس مثال په طور ته ما ته وایې چې زه لازم المذهب چې دا کم ته ما ته زه به تا ته وایم چې ستا د طرفه ستا ندیم ما باندې د دې اصول د وجې نه مثال په طور ستا ندیم ولیدي چې څوک دا قبر نه علاوه بل قبر مني نو دا د دې قبر د صحیح عذاب قبر نه منکر دی حساب پلاني مشر لیکلي که نه بس یې لازم المذهب کې تاسو ته ما وویل که نه که زما زه دا قبر منم نو ته به بیا ما ته وایې چې هلکه زه درم پاسوان لګوم نو بیا به د هغې خلاف چې ما ستاسو کوم کتابونه راویستي نه په خپله لاړه ځکه چې ته په ما نه لګیا نو زه به در باندې بیا څنګه لګوم نه تاسو محمودي صاحب سره رابطه کړې ده د مناظره کې مناظره زما نمبر نه اوچته هغه پسې خبرو زه دغه ته هم لاړم چترال ته خلکو بیان له بوله زه پسې چترال ته هم تللی وم چترال کې پسې مې یو ګنټه منډه مې والو ویډیو مې لا وکړه نمبر یې نه چت کړی د هغې جواب یې نه دی راکړی ها مطلب څه وخت دی راپورته شوی دی زه دا یم چې هغه نه قرارېږي موږ خاموش اوس په دې ټینګ کې موږ خاموش ما پوښتنه وکړل چې اسماعیل خاموشه کوي اسماعیل تاسو کې هغه تاسو ته هیرو وایي را مخامخ کوي که نه مناظره نه کوي د څه کوي نو مناظره نو بس ودوار به مفتي چې صحیح ده که نه زه ته راځه خو تا ته ما دا ووایي چې د ندیم د اصول نه که ته اوس انکار کوې نو چې ما ته یو دغه وکړه چې په هغې اتفاقي مناظره کوو هغه اصول خو لازم المذهب باندې چې کوم دي هغه خو زه نه منم چې ته یې نه منې نو زه په حق اصول په تاسو په جمعیت باندې پتفه لګوم تاسو جمعیت ولې وضاحت وکړئ جمعیت ته د دې جمعیت مشران دي اوس وضاحت وکړي چې ګوره دی چې دا کوم اصول دغه دا زمونږ نه پتوه ده او نه په دې کې مونږ سبا ګوره زه به خپلې پتوې هم وضاحت وکړم تاسو خبرې مقصد دا دی چې بس محمودي صاحب سره دغه د اصول مطابق مناظره کوي چې دغه طرف اتفاق کوي دغه څه به په دې کې مطلب تاسو د خبرې خلاصه ده څوک دفاع کوي چې دغه څوک دفاع کوي د جمعیت ته طرف راځي نو د ندیم نه بیا برات اعلان کوي اوس ته د جمعیت طرف کې نه د ندیم د اصول نه برات اعلان وکړو چې بیا راځه په دغه کې کوم مسلو کې زموږ اختلاف دی یو مناظره وکړو زه سید رضا مورح الله مفتي صاحب تاسو رابطه ساتو ان شاء الله دې نه ناسته کوو ها زه سره ډېره مهرباني چکر کرا وایي زه ترتیب جوړ کړو ان شاء الله خامخا درځو به ضرور به تاسو ته درځو الله هم ژوندي ساته دعاګانې کوي کومه دې ته شي ماتي کوي ډېره مهرباني السلام علیکم